رونو د تمام مسائل حل دا ګورې په مانځه کې الله تبارک وتعالی یې ښیي دي. یو څو فضایل د مانځه باره کې تاسو ته ویم او بیا یو څو هغه احادیث چې په هغې کې د منځ نه کولو سزا ذکر شوې ده دا درته ښیم. نور کتابونو ډېر زیات فضایل ډېر وعیدونه په دې مانځه باندې لیکلي دي لیکن هغې تفصیل کې نظم مختصر یو څو احادیث د فضایلو او بیا د هغې سره د مانځه په وعید کې چې کوم راغلي دي دا به درته چې دی هغه بیانوم چې دا اهمیت زموږ ذهنونو کې چې دی هغه کینی چې دا مونږ څومره لوی عبادت دی. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې قصدن عمدن فرض منز پریخودو فقد کفر وی دې سړی کفر وکړو. فقد کفر دې سړی کفر وکړو. د حدیث الفاظو ته سوچو کې چا چې قصدن عمدن منز پریخود عذر ورته نشتا بیماری ورته نشتا لار کوڅو کې ګرځي بانګې واورید په غیر د سو عذر دې مانځله رانغی فقد کفر دې سړي کفر وکړو. دا نور امامان د مذهب زمونږ د امام صاحب نه علاوه هغوی په دې کې ډېر زیات سخت دي. هغوی وایي چې د حدیث ظاهري الفاظو باندې هغوی عمل کړی دی بس دا سړی کافر شو. دې کافر دی د دې وجې نه د بعضې امامانو په نسب باندې د جمع منځ کول په جمع سره دا فرض دی که یو سړی په جمع سره منځونه کوي د هسې منځ نه کېږي. جمع به دې خامخا کي لکه د بار ملکونو کې مونږ خو نه یې تلي خو بار اکثر وي ملیشیا کې چې کله ته به ځان له سنت کوي شاته به د پسې کس راشي داسې به دې وډبي شاته به د پسې ودرېږي. دا ولې د هغې په نسب باندې جمع کول دا فرض دی د هغوی هسې منځ دا نه کېږي. او زمونږ امام صاحب فرمایي چې نه دا حدیث چې دی په دې کې هغې بیا تعویل کړی دی. یو مطلب یې دا دی چې فقد کفر دې سړي دې کافر نه شو لیکن د کافرانو سره مشابه شو د هغې په شانتي یو کار یې وکړو. ځکه بل یو حدیث کې راځي چې د مسلمان او د کافر په مابین کې فرق صرف دا منځ دی دا پکې فرق دی. او بل پکې دا تعویل کی چې یو مطلب خدا شو چې د سوکو داغي سره مشابهت کو داغي غکار وکړو او بل تعویل دا دی چې دی په دې سره کوبر ته چې دی هغه دې شو دی نږدې شو د مانځه په پرې خودو سره. نو د دې یو حدیث نه څومره سخت وعید راغی د مانځه په پرې خودلو باندې چې دې سړی سوکو کوپرې چې دی هغه وکړو. دا یو حدیث شاید دا ستاسو ذهن کې چې دی هغه پروت. بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو ته وښیم چې بدترین غلاګر او ډاکو څوک دی؟ صحابه عرض کړي د الله رسوله او وښیه راته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی بدترین او خطرناک ډاکو هغه دی چې د مانځه کې غلا کی. په مانځه کې څنګه غلا کی؟ منځو کې او په مانځه کې دننه غلا وکړه. څنګه؟ د هغې رکوع د هغې سجده د هغې قیام د هغې قرت د هغې قاعده دی صحیح چې دی هغه ونه کړه. نن که مونږه منځ کو دا کمې ګورې په مونږه کې پروت دی. دا غلطۍ مونږه کې چې دی هغسې دي پرتې دي چې دا د ځان نه وباسو. منځ یې وکړو خو په مانځه کې دننه غلا وکړه. منځ یې وکړو په مانځه کې دننه څه وکړه؟ غلا وکړه. دا بدترین غل دی. د دې وجې نه منځ په صحیح طریقې سره کول
په صحیح طریقې سره د مانځه ارکان آداب مستحبات واجب دا په صحیح طریقې سره چې دی هغه کول هغې به زمونږ دا مونځ کېږي دا ښایسته کېږي او بل یو حدیث کې راځي 3 نمبر چې چا یو مونځ دا قضا کو نو داسې شوه چې د ده بچي د ده اهل و عیال د ده کور والا د ده مال دا هلاک شو دا تباه شو په یو مونځ قضا کولو باندې تاسو ووایئ څومره مونځونه زموږ نه قضا کېږي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله یو انسان مونځ پرېږدي وی د دې یو کس د مونځ پرېښودو د وجې نه د ده د اسپېروالې په 40 کورونو باندې ګرځي غیر چاپیره چې د ده په ګاونډ کې 40 کوری هغې 40 کورو پورې د اسپېرتوب چې دا رسي ایرونو نن زمونږ په کورونو کې څومره بې المازه وي هغوی به مونځ نه کړي بیا مونږ وایو زما په مال کې برکت نشته ښځه را سره جنګونه کی بچی را سره جنګونه کی بچی می خبره نه اوري دا کی دا کی دا کی نو ته په خپله باندې الله دې نه دی رضا کړی نو بچی به دنه سره رضا شي ښځه به دنه سره رضا شي ته الله نه دی رضا کړی نو هغوی د سره ځکه جنګونه کي هغې دنه ځکه خفه دي بچی دې ځکه خبره چې دی هغه نه اوري دا ټول سپېرتوب د مونځ نه کولو د وجې نه بیا راځي او بیا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وي چې کله یو بېلمازه وي مړ شي نو وي دې د مسلمانانو په مقبره کې خښ نه کوي دا د هغه خپل قول دی وي دا بېلمازه د مسلمانانو مقبره کې ګورې خښ نه کوي ځکه د ده نقصان څنګه چې په دنیا کې او دلته وي هغه نقصان د دې د وجې نه دی د مسلمانانو مقبره کې چېرته خښ نه کوي او دا بل یو حدیث دی 4 نمبر چې کله یو انسان مونځ پرېږدي قصدن مونځ قضا کو وی د دغه انسان دا نوم د جهنم د اور په دروازه باندې ولیکلی شي مطلب دا دی چې په دغه دروازه باندې با د جهنم ته چې دی هغه داخليږي دا 4 احادیث شو د مونځ نه کولو په وعید کې او 5 نمبر چې کله انسان مونځ پرېږدي الله تبارک وتعالی دته 12 قسمه سزا ورکي درې دا ورته په دنیا کې ورکي درې دا نزع په ټیم کې چې کله د دنه ساخیږي درې په قبر کې او درې د قبر نه در پاسېدو په ټیم کې دا 12 عذابونه دي انسان ته په یو مونځ نه کولو باندې میلاویږي دنیا غصدي په رزق کې به برکت نه وي رزق به بے برکت شي په لکاو روپے و پیدا کی او چې میاش پیدا کیږي دی په کې قرضداري کی په رزق کې بے برکت نه وي دویم د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې بد د یو عمل قابل قبول نه وي منس خو دی کینا نور اعمال د نه قبلي او دریم د نیکو خلقو چې کم نورانیت په مخونو کې پروت وي هغه نورانیت به د مخ نه ختم شي د ده به مخ باندې به یو خراب اثر دا چې دی هغه پروتي دا درې سزاګانې به دنیا کې دته میلاویږي او چې کله مړ کېږي نو درې دا دي یو دی به وږې مري وږې به مري تږې به مري تند به نه ختمیږي دی که د هر سوس کی تند به نه ختمیږي وږې به مري تږې به چې دی هغه مري او دریم نمبر دا دی چې دا زلکدن او دا حالات په ډېر زیات سخت وي په دغه ټیم کې سب یې نښي جو ډېر په تکلیف سره وي شپږ شو او په قبر کې چې کم درې دي هغه دا دي نکیر منکر دی به ورسره
هغه سوال جواب ډیر زیات په سختۍ سره کی. دویم قبر به پې راتنګ شي او دریم قبر کې به توره تیارې وي او درې د قبر نه چې کله پاسي محشر کې درې به هغې ټیم کې وي. یو دا دی چې حساب کتاب به ورسره ډېر په سختۍ سره کېږي او دویم الله به پې غصه وي او دریم د جهنم حقدار به دا سړی روشي. نو دا باره عذابونه دا به انسان ته د یو منس په پرېښودو باندې څه کېږي دا میلاویږي. او اوس هغه احادیث دا 15 احادیث مې د مانځه په وعید کې تاسو ته ووایي چې کم سړی منځ نه کي او فضیلت دا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي چې یو سړی داغه په کور په مخه باندې داسې یو نهر تلی دی او دا سړی پکې 15 ټیمه لامبې غسل پکې کی نو آیا د دې انسان په وجود باندې به خیرې پاتې شي؟ صحابه کرام عرض کی د الله رسول نه. نبی علیہ السلام فرمایل دغه شان مثال د 15 منځونو دی چې کله یو انسان 15 منځونه کی په د باندې بس صغیره یو ګناه دا چې دی هغه پاتې نشي د صغایر رب الله پاک دی دغه شانت صفا کی او پاک صفا به کی. او دویم حدیث تا دی حضرت عثمان رضی الله عنه یو صحابي وی زر عالم موږ مجلس کې ناس وی اذان وشو عثمان رضی الله عنه براء غختله او ډېر په خپل طریقې سره او دس وکړو بیا یې منځ وکړو. دې حدیث ته وښ بیا و فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله انسان داسې او دسو کې لکه دا ما چې څنګه او دس وکړو او بیا داسې منځ کې لکه ما چې دا څنګه منځ وکړو او دې د ماسپخین منځ ادا کی نو د سحر نه راواخله د ماسپخینه پورې چې څومره صغایر کړي دا ټول وته الله معاف کړو په یو منځ باندې. د مازیګر هغه دقه شانتي وکړو د ماسپخین نه د مازیګر پورې د مینس کې څومره صغایر شوي دا به ته ټول الله معاف کی. د مازیګر نه د ماښامه پورې ماښام نه ماسخوتنه پورې ماسخوتن نه سحره پورې او چې څنګه اودسو کی کم چې احادیثو کې ذکر شوی دی. یو خو زمونږ اودسي د اسراف نه ډک په الله یقین وکړه بعضو ټیم کې د سړي زړه خفه شي د لامبو لومړي اوبه په اوداسو باندې یو نیم کس لګي بعضې کسان ټول نه ټوټې چالو کړي او کته تخپیم داسې نیولې هغه یخیږي ابره دې چاره دام چې دی هغه کی نو زمونږ نه اوبو کې اسراف وشي نو چې په اوداسه کې زمونږ نه چته اسراف ونشي خپل اندامونه درې درې پیری وینځو کله اندام مګو ټوټې بند کو بهتره طریقه دا سړی لوټه باندې او د سګي دغه په مقدار اوبو دي خبرې په اوداسه کې چې دی هغه اونکو مسواک پکې استعمال کو او بهر اندام ته پورا چې دی هغه ورسو او بیا راشو په قلاره اطمینان باندې او منس چې دی هغه وکړو. بل یو حدیث کې راځي چې کله دا انسان په سکون باندې اطمینان باندې منز وکي یو خو زمونږ هغه منځي کنه چې 1:29 منټ دا شوي یو منټ پاتې او بعضې ملګري راشي په الله یقینو کا په دې یو منټ کې دې سنتو نه پورې وتي حیران بشي ته چې دې پکې دا سبحانك اللهم څنګه وي فاتحه پکې څنګه وي او سورت پکې لا څنګه وي حق حیران بشي چې د دې تجربه کم ځای نه راغلې وه دومره زر دی په یو 2 منټو کې سنت چې دی هغه کې نو هغه منځ دی چې دی هغه کې بل حدیث کې راځي چې په اطمینان سکون سره وی الله یو پرشتي ته حکم کوي چې بده جنت په دې چینه کې یو غوپا اوها چې کله هغه غوپا وهي او راوچت شي او وزر داسې ټکوي وی د دې نه چې دا څومره د اوبو ساس کې وشي په دغه یو منځ باندې دغه انسان له الله دومره نیکه چې دی هغه ورکی. او بل یو حدیث کې راځي چې کله دا انسان په سکون اطمینان سره منځ کی وی دا منځ د انسان ته دعا کی
دا منځ الله طرف ته په بره باندې خیږي د اسمانونو دروازې ورته کولاو شي د الله دربار ته لاړ شي او د دغې منځ کوونکي دپاره د الله په دربار کې څه کي سپارش کي چې داسې منځونه مونږ هغه څوکو شروع کړو په قلاره اطمینان باندې منځونه چې دی هغه څوکو هغه وکړو او بل یو حدیث کې راځي چې کله انسان کور کې اودس وکړي او دی را روان شي منزل راځي په یو قدمې یوه نیکي لیکلی کېږي په یو قدمې یو ګناه چې دی هغه معاف کېږي په یو قدم باندې یوه درجه جنت کې چې دی هغه بلندېږي الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې زموږ نه هغه منځونه چې دی هغه ادا کړي کم چې الله ته مقصود دي قرآن کې الله سوي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منز انسان د بے حیاي د نارواو کارونو نه چې دی هغه سکی هغه بچي د دې وجنا ما دا خبره لازمی وګڼله چې د رمضان نه پدې په لزه د خپل جمعات حالات انم جمعات کې ورس په ورس تعداد کمیږي سحر مانځ کې ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن ولی په روزه کې به مونږ سره منځ پرزو وسره باندې پرز نه دی ولی د روزه د ماسپخین منځ سره پرزو وس پرز نه دی ولی روزه کې مازیګر او ماخام ماسوتن پرزو وس پرز نه دی څنګه چې هغه کې دقه شانتي وس پرز دی څنګه چې هغه کې مونږه عبادت تملا تړلې و چې دقه شان دی کې عبادت تملا وتړو تاسو ته ما د مانځه په اهمیت مبارکه فضائل مبارکه سلور فنزه احادیث دقه شان د مانځه د وعید مبارکه پنځه احادیث دا چې دی هغه وې دا ذهنونو کې کېده د نن نه دا عزمو کې چې مونږ به منځ نه پرېږدو د چا نه منځونه پاتې شوي دي قضا شوي دي ځان له خپل حساب وکړې که 2 میاشتې ترې راغېږي که 3 میاشتې ترې راغېږي که 4 ترې راغېږي د هغې حساب وکړئ د هر یو منځ سره یو منځ چې دی هغه قضا راګرځوئ یو ورځ به داسې راشي چې ستاسو د منځونو هغه ذمه ستاسو هغه ذمهواري هغه به چې دی هغه خلاصه شي ستاسو لار به الله پاک ته چې دی هغه صفا شي انشاءالله د نن نه به دا اراده چې مونځ خو به کوو که نه که دلته کې یو که بهر یو که بل ځای کې یو مونځ به چېرته چې دی هغه څوک نه پرېږدو خپل کار به مخکې رستو کو لیکن مونځ به نه پرېږدو تاسو ان شاء الله دې کې زما سره اتفاق کوي که نه الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول منځ ګزار چې دی هغه روح کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین